بارانونه او طوفانونه خو به تاسو ډیر لیدلی خو داسې باران به تاسو نه لیدلی چې په کم کې د اسمان نه شارک راغورځېږي. دا یو ډیره دلچسپ کهانی ده. د کهانی په شروعات کې موږ ته یو جوړه وښیي چې دا په جاز کې روان وي. نه نوم اپریل وي او د الک نوم پین وي. د په جاز کې ناس وي. په غلطۍ سره د الک د شیشې نه بهر وګوري. د په هوا کې شارک ښکاره شي. د دا مقصد یې چیرته دا زما اسې یو وهم دی ځکه چې په وریځو کې شارک څه ګوري. د دا مقصد وی چې زه چرته اسې څه خوب خو نه نما دی یو ځل بیا بهر چې وګوري نو د واقعي په اسمان کې شارک ښکارېږي. د ډیر زیات پریشان شي. کچېرې ما د خلکو ته ردې په باره کوي نو دا خلک په زما مذاق اړوي. د خپل د جاز د شیشه کړکۍ بند کړي. لږ ساعت بعد د جاز جټکې شروع کی دی چې دا کړکۍ بره کې چې وګوري د جاز په پنګ باندې یو شارک پروت وي. د ډیر زیات آریان شي او د په د جاز کې د خلکو ته وای دا خلک وای را تخکاری ته پاگل شوی. په دې ځکه کې اپلای اټینډنټ چې کوموي هغه د ټول شان کې چې دا اسې جټکې دي او دا سي جټکې همیشه په کوزیدو پټیم کې لګي. بل طرف ته په اسمان کې شارک ډیر په تیزی الوزي. دا جاز چې څنګه ایرپورټ تخته کېږي په دې کې یو شارک راشي او د جاز د انجن سره ټکراو شي او په هوا کې د جاز نه د انجن جدا شي او د جاز یو ټوکړه ووخی. د دې د وجې د جاز ته ډیر په تیزی دنه هوا راشي او د ارسړې په یره کې شي. دې کې فلایټ اټینډنټ خلکو ته و چې تاسو اوسلو کوي او داسې جټکې همیشه جاسته لګي. دا په دغه خبرو کې یو شارک راشي او ردې دا سر جدا کی. نه بعد نور شارک راشي او د جاز مخه ته شیشه کې راننوزي او د پایلټ دا سر روغ په خوله کې. بل طرف ته دا بل چې کم پایلټ وي د خپل دا کس بچ کې خو د شارک سره د جاز نه بهر اوزي او په هوا کې لاړ شي. بل طرف ته په جاز کې پایلټان نه وي او زموږ د کهانی دا مین کردار پین چې کم دی چې را پاسې دا جاز ډیر ګډوډ روان وي او د مخه ته کیبین طرف ته زور کوي. د خزا اپریل چې کم وي دا هم په د پسې زی خدای او گیټ کولاو شي او دا د گیټ نه کته زوړند شي. په دې ځکه چې ایجنټ وګوري چې په دې اپریل پسې یو شارک را روان دی. د وته خپل تماچا غزار کوي. اپریل په دې شارک باندې ډېری ډزیو کې خو په دې ډزو په شارک څخه اثر پرېنوزي او د اپریل لاس سره د تماچې وخوري. د نه بعد پین چې کم دی اغه لینډینګ راخ کې او د په ډېره مشکله دا جاز لینډ کې. د دې نه بعد د انټرویو شي. دا خلک د دنه تپوسو کې چې اخر دا سماجراوا دی وته د شارک په باره کې خبرو کې خو څوک د په خبره یقین ونه کوي. بل طرف ته اپریل چې کومه دا هغه هسپتال تراولي ځکه چې شارک د دې نه لاس خوړلی. د دې خاون بهر د دې انتظار کوي. د دې نه بعد بیا موږ ته موسم وخی چې موسم یو دم خرابېدا شروع شو او د ځان سره دنیا شارک راغستې دي. په دې ځکه دا پین خپل خور ته ټلیفون کوي چې زه خپل خور د دې نه مخکې خو خیال رقم چې هغه ته خطر را نشي. ایلن چې کومه دا هغه سټیچو اف لیبرټی ته تلی او د موبایل چې کوم وی هغه سایلنت وي. دا خپل موبایل راوباسي او د خپل مرګري سره یو تصویر وباسي. د تر دې دوه مرګري ملاو شي او دغه حادثه باره کې دیتا وای. دا لکه پریشان شي. دا زر موبایل راوباسي او خپل رور ته ټلیفون کوي. هغه وته وای چې تو سټیچو اف لیبرټی نه ځان لری کا او دا سي خطرناک توپان روان دي. دا وته وای چې زمازوي او زما خاون میچ لتلې اتفاق او پسلار شه. غو بیس پټ میچ کتلو لا تلې دي ته مهربانيو کا اغو بچ کا پدې ځکه هندو ته وای چې زپه اغو پسې زم خو تاسو خپل خیال ساتي. دور د غزینا چې سمندر باندې نظر شي. دا سمندر د شارک نه ډک پروت وي. د ډیر زیات پریشان شي. بل طرف ته د خپل لانچ کې د غزینا ځان وباسي. د دوی د لانچ په سمندر کې روانې خو چې د دوی خیال شي په دو پسې شاته دنیا شارک را رواني. په دې ځکه یو شارک راټوپ کې او د دې لیلی او ملګری باندې عملو کې. دا نورې ته ډېری ویریږي. دا یو کس دا سټیزر ګن باندې دله کرنٹ ورکی خدا غین مخ کې د شارک ته دا پورا شکل نیم خوړلې وي. بل طرف ته موږ ته د سمندر باونډر وخی چې دا د خار طرف ته راشي او په هوا باندې چورلېږي او په دې کې دنیا شارک مچي ګرځي او دا په دې خارونه کې هر طرف ته د مېرا غورځيږي. د دې د وجې په دې خار کې هر طرف ته اپرا تپری جوړ شوی وي. هر سړی د خپل د بچ کولو په کوشش کوي. د ځکه پین او د اوخه چې کم وي د ریلوی سټیشن طرف ته منډه کې چې کې د شي د
شارک نه بدا بچوي. بل طرف ته د ریلوي ټریک چې کم ملازمین وي هغه د ریلوي ټریک لک سرچ شروع کی دو چې کله د نلاړ شي پدې کې هر طرف ته اوبوي دو ډیر زیات پریشان شي چې د اوبا مخکې وختلی کنه دا به د ټرین د پاره نقصان شي. پدې کې دا دوه کسانی د چې راشي مخته یو مگرمچ د اوبونه راوځي او دا یو کس ته روغ تیر کی دا بل د یری د غزینه وتختی چې داسینه چې ته ما خوري خود باندې د اوبو د پلین چې کمی د ماچی او دنیا اوبا د غزینه راوځي او دا اوبا د ځان سره ویسي. پدې کې دنیا شارک مې اوموي. بل طرف ته د پینچی کله شاته د نظر وګوري او په دو پسې را روانې وي او پدې کې دنیا شارک وي. یو ټیشن مخې تراشي پدې کې کسان ولاړ وي او دا ټرین د دې ټیشن نه سیده تیر شي. دا کسان ډیر زیات اریان شي خو شاته د دو مرګ په دو پسې را روان وي یعنی د ټیشن نه څنګه چې دا ټرین تیر شي پدې کې اوبه راشي او دنیا شارک راشي. پین دا ټول کسان چې کم دي دا مخې ته ډبو ته ولېږي چې دا د شارک نه بچي ځکه چې په ټرین پسې شاته خو اوبه دي او د اوبو نه پکې زیات خطرناک شارک دی. بل طرف ته یو پولیس والا شارک راخکاو دی خو یو کس سره پیسبوټي دی دا پولیس والا آزاد کی خو دا بدقسمتي دا وی چې د په خپل ځان آزاد نه کی ولې چې د آزاد کینو دی او د شي او د کېدو د قبیا نتیجې وي چې پین دا یو کس بچ کولو کوشش کوي خو پاغه کې ډیر ټیم وتلوي او په د باندې هم یو شارک عملو کې خو د خوش قسمتي دا وی د ځان بچ کی دا شارک ولا د بیسبوټ هم دوه ټوکړي کې د بیسبوټ راوالي او په دې شار کې دنا ور اومنډي د دې نه دا شارک مرشي. دینه بعد د چې کم دا اوخوي دوی چې مخه ته سټیشن راشي موږ به د ټرین لیور راخکو او ټرین به ودرو چې څنګه مخه ته ټرین ودرېږي په سټیشن د زر لیور راخکي او د روډ ترا کوشي په یو ټیکسي کې کینی وز د شار سره د مقابله د پارا سه اوزار جمع کوي د په یو اسټاپ کې ودرېږي او اور یو سړی جدا جدا کوشي چې د شارک ته پاره سناسا اوزار راواخلو. په دې ځای کې پین یو پیزا دکان ته لاړ شي او مالک ته وایي ته مالا پروپین ګیس راکا چې د صورت نه بمان جوړ کما ته په دغه کې لګیا شي. بل طرف ته رد دا اوخه چې کمی دوزان لا هم اتیار جوړي چې منګا د شارک سره مقابله وکړو. په دغه ځای کې تماچې واخلي خود ته یو خسته غونته تلوار ښکار شي لکه بالکل د گیم په شان دغه تلوار عمروالي. دینه بعد د ټیکسي تراشي او رد دا خور سره د دوه ملګرو دو په هم په د خار کې منډي وي هغه بلډینګ ته ځي چې په کم بلډینګ کې د دې روډ دیتا ویلې چې تب راشي. په دې ځای کې یو سړی د دو مدد کوي دو ته وایي چې زما افیس ډیر زیات نږدې دی راځي چې هغه ته لاړ شو. ورته نه مخکې د دنه خپل بیگ گزار شي د چې کله په خپل بیگ پسې واپس راځي سټیچو اف لیبرټی چې کم سروي هغه مات شي او په دې سړی باندې لپاسه راشي او رته ټوکړي ټوکړي شي. د دې نه بعد درېوان جنکې بیا منډي کې دغلته کچره والا کسان چې کله وګوري چې جنکې را منډي وي منګ ردو مدد کو دی وته ګټ کولاو کې د چې څنګه گاډي تخېږي خور دینه مخکې او شارک راشي او رد سر ټوکړي کې د دې نه بعد د گاډي وزغلې ولې چې په دو پسې سټیچو اف لیبرټی سر لګېدلې وي د دا گاډي مخکې زغلې چې منګ په طریقه ځان د دې سر نه یو سیټ ټکو کنه که زمنګ په گاډي دا او خطو زمنګ گاډي به چقولې وي. ټرک شاده چې کم کچره والا وي اگر د سر سره ټکراو شي او ردملا ډیر بوري زخمی شي. تو سوچو کې قدم رسلو رفتار کې زمنګ گاډي زین موږ به ټکراو شو خو د گاډي فوټپار سره ټکراو کې د دینه بعد د گاډي نه بیا را کوشي او بل طرف ته توپان ډیر زور سره رواني دوته سایکلې میلاو شي او د په سایکل او خپل سفر شروع کی. کې د هسپتال چې کوم عمله وی دا ټول مریضان بیسمنت ته کوس کی اپریل په دې ځکه یو سورګاډي ولاړوي د هسپتال دا د ځان سره بوزي خپل د خاون په تلاش کې دې ته پته دا چې زما خاون بدل تکي نږدې وي. بل طرف ته دا توپان چې کمی دا په زور او شور باندې جاری وي او هر طرف ته د افراطفری مچاو کړی وي. په دې ځکه د اپریل چې کم خاون دی د پټیکسي کې روان وي او د خار ته اوباره ننوزي او به کم خو نوي په دې کې لمنډه شارک پسې هم رالل. بل طرف ته د پدا گاډي په منځ کې ودرېږي کوم منګ چرته د گاډي نه ونوتو نو دا شارک په منګ مړ کې د ټیکسي ډرایور نه یو رسۍ راوالي او د دې رسۍ په ذریعہ د خپل اوخه او د دوه کسان سیټ ته واړی چوت زیتا. ټیکسي ډرایور چې کله بره په دې رسۍ خېجي نه د خپل په اوبو کې لاړ شي او شارک د ځان ته دنه د اوبو تراخ کې. په دې ځکه ان سره بل لار نوي دتلو د په دې شارک لپاسه داسې ورمنډه کې چې دا ګټې پرته وي او د ژوندۍ په دې باندې بچي ځکه چې په دې ټیم کې همت پکار راځي. دغه هوټل تلړ شي کرمچاري نه تاسو کې هغه وته و چې نستا خور او نستا خزه دلته راغلي ځکه دوه په دوه ټیمانو کې ډیوایډ شي. دا پلار او زوی چې کم دی د خپل لور او د خزه انتظار کوي او بل طرف ته پین چې کم دی د چھت سر ته وخیږي.
په دې ځای کې په ډیره مشکله دا جنکۍ هغه بلډینګ ته ځان راورسوي. په دې ځای کې د بونډر نه یو غټ ویل مې راشي او دا د ایلن د یو ملګری چک نکی. دینه بعد د مور او لور ډیر په مشکله ځان دی بلډینګ ته ورسوي او د خپل خاون او زوی سره میلاو شي. بل طرف ته موږ ته پین او د هغه ملګری وخی چې د بمان جوړی او د بونډر ته غزاري. دی ولینده غونته جوړه کړي خو د بمانو په د بونډر باندې هیڅ اثر نه پریوزي. د دوی دا مقصد چې د بمان په د بونډر کې پټاو شي او ردی نه به د بونډر ختم شي. خدا جنې خپل تلوار راوالي او د دې شارک مقابله ته لاړ شي. بل طرف ته دوی بیا کوشش کوي چې موږ په څه طریقه د بمان دی بونډر ته گزار کو چې دا په منځ د بونډر ختم کی. خو د دوی د غلطۍ د وجې براټ چې کومه ټانکۍ وي هغه ماته شي او په دې بلډینګ کې هر طرف ته اوبه جمع شي. دوی ته په ډیر مشکل ځان برا چتونه ته خېجي. طرف ته پین او سکای دویم بم دی بونډر ته گزار کی. خو د دې بم په بونډر باندې څه اثر نه وي. دوی دریم غټ بم گزار کی. خو د دې نه دغه نقصان وشي چې برا شارک سوځیدلی په دې خلکو را گزار ردل شروع شي او د دې د سوځیدو د وجې د بلډینګ ته هم اور ولګي. په دغه ځای کې د درې وانه د دې بلډینګ نه ځان وس وباسي. دوی ته په سیړو کې اوبه وي او په دې کې دنیا شارک وي. په دې ځای کې دا پین چې کم دی دو سلورم فلور ته ځان رسي چې موږ د دې بلډینګ نه وځو او دا بلډینګ بند وي او لاندې په دوپسې شارک راغلی وي. خو دا پین یو تبرګۍ راواخلي او په دې باندې دا شارک ته مړ کی او په ډیره مشکله باندې دوی د سلورم فلور چې کم دروازې وي دا کولاو کې او د دې ځای نه ځان وباسي. څنګه چې دوی د عمارت نښکته راشي اپریل د دوی په انتظار کې وي او دا رضان سره بوزي. په دې ځای کې موسمیات والا موږ ته وښیي چې دوی وایي چې دا اوس چې کم بونډران را روان دي یعنی دا به درې توپانونه یوځای شي او دا د دنیا د خاتمه سبب جوړیږي. دا ډیر زیات خطرناک توپان دی. طرف ته پین د میر سره میلاو شي د ته وایي چې د اور په خوپدو اثر پرې نه وته خو دې په لمنګ ته پیرن ګیس پکار دی یعنی هغه ګیس چې کم نه ده فرج او په ایسیانو کې اچولې کېږي یعنی برف ته جوړیږي. د دې نه بعد خپل د پیملې سره میلاو شي او د یو غټه غونته اره ورکی یعنی په کمی اره باندې چې خلک لرګي چي د گاډي په سر ولاړ یو باشن ورکی. خو په دې کې یو غټ شارک د طرف ته روان وي د اره ورکی او د په منځ دا شارک دوه ټوکړي کې د وجې د خلک د حوصله نور هم پړاو کې د خپل ملګری سره پین برا هغه چتا او خېجي چې منګه په دې بونډر باندې هغه یخ کې گزار کو چې د کم نه دا پریز شي او دا په منځ کې ټوکړي ټوکړي بشي یعنی دا به برف شي. دوی د دې سره کنیکشن جوړولو کوشش شروع کړي. طرف ته پین د بجلی د کنیکشن کولو کوشش شروع کړي چې موږ دا ټینکۍ بلاست کو او دا بونډر په ختم کو. او د طرف ته یو غټ شارک را روانې دی خپل اره راواخلي. خو دا اره په دغه ټیم کې نه اسټارټېږي. ته پته ولګي چې دا زما اخرنۍ وخت خو په دې ځای کې د خزه اپریل راشي. هغه نه چې شارک کملاس خړلې هغه لاس ته دی اره لګولي او دا پیدا شارک په دې منځ باندې وسیري. هر سره تیارېدو نه بعد پین خپل دې ملګری ته आवाज کوي چې توخ کته راشه. خو د دې نه بعد دا کیبل چې کم وي دا ډیل شي. دې ځای کې دی بیا د جنې ته आवाज وکړي چې زما مدد وکړه. بل طرف ته دا پین چې کم وي د اری بلیډ د دې جال سره ټکراو کوي او دا کیبل په بل لاس د دې سره ټکراو کوي. د دې نه یو زوردار دماکه وشي او دا دماکه په بونډر باندې ورشي او دا بونډر چې کم وي دا یو دم په د غزه کې ختم شي او هر طرف ته د دې نه دا شارک ښکته دی ځمکې ته را روان وي. په دې ځای کې دا پین هم د یو شارک په دننه ننوځي خو د سره اری بلیډ وي دا په منځ دوه ټوکړي کې او په بل طرف ته راوځي. د برا د اسمان نه را روان وي او د پلاس یو هوک ورشي او د په یو شارک لپاسه کینی او د یو بلډینګ په سر باندې د شارک نه ډیر په اسانۍ کوشي ځکه چې دا شارک په دې بلډینګ کې ننوځي او د پکې ژوندې پاتې